إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ډیرو قدرمنو محترمو مسلمانانو ورونو او خویندو، دغه مبارک آیت چې تلاوت شو په دې کې الله سبحانه وتعالی یو ستر عبادت ته چې هغه عبادت عموما د رمضان میاشت کې تر سره کېږي اشاره فرمایي چې هغه هم د اعتکاف عبادت دی. الله سبحانه وتعالی د خپلو بندگانو د عفو دپاره د هغو د مغفرت دپاره ډېر چانسونه مهیا کړي چې انسان په کم وخت کې ډېر اجرونه لاسته راوړي. نو دغه عبادت چې اعتکاف نومیږي دا هم یو سنت مؤکد دی او داسې سنت مؤکد دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مدینې منورې ته هجرت څخه وروسته هیڅ کله نه دی پرېښودلی، هر کال اعتکاف کړی دی. ځکه امام زهري رحمه الله چې د تبع تابعینو څخه دی، هغه فرمایي زه مسلمانانو ته تعجب کوم څرنګه دوی د اعتکاف هغه سنت پرېږدي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هیڅ کله نه دی پرېښودلی. یعنی هغه سنت چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډېر جدي په هغې باندې عمل کوو، مګر مسلمانانو هغې کې تساهل شروع کړی دی یا ډېرو خلکو اصلا په دې باندې نه پوهېږي یا پام ورته د چا نه وي. د اعتکاف د فضایل او اجر ترڅنګ ډېر حکمتونه دي. اساسی حکمت د اعتکاف د زړه اصلاح ده، اصلاح القلب. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې ان فی الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. خبردار اوسئ، ستاسو په بدن کې یوه ټوټه ده، یوه پرزه ده، یوه عضو ده. که چیرې دغه عضو اصلاح شو، سم شو، ستاسو ټول بدن اصلاح دی. او که چیرې دغه پرزه یا دغه عضو فاسده شوله، ستاسو ټول بدن فاسدوي چې هغه زړه دی. نو پر اعتکاف کې انسان د زړه پاکوالی، د زړه اصلاح لاسته راوړي. که چیرې موږ او تاسو واقعا اعتکاف ته وګورو، هغه انسان چې معتکف وي، اعتکاف کوي، دی دنیا پرېږدي او د الله سبحانه وتعالی کور ته راځي، د الله دربار ته ځان غورځوي، الله څخه التجا کوي چې تر څو دې ما ته مغفرت نه وي کړی، زه ستا د کوره څخه نه ځم. د افتر تر شپې پورې په مسجد کې همدلته پروت و، د الله په کور کې دنیا ټول پرېږدي، خپل هغه ټول عادتونو ته تغییر ورکوي. که هغه د خوب شهوت د یو انسان مثلا که خپل کور کې د اولاد سره ډېر خوب کوي، مګر چې کله اعتکاف کوي خپل خوب کنټرول کوي. یو انسان د باندې ټوکې کوي، خنداګانې کوي، خبرې کوي، اضافي خبرې ترې نه کېږي، مګر کله چې معتکف شو خپله خوله کنټرولوي، بې ځایه خبرې نه کوي غیر د ذکر او عبادت او طاعت نه. هغه فارغ وختونه چې یو انسان د باندې ضایع کوي، معتکف نه ضایع کوي، یا به تلاوت کوي، یا به ذکر کوي، یا به نیکې خبرې کوي، چاته به نیکه مشوره ورکوي، چاته به امر بالمعروف کوي، یا د الله په مخلوقاتو کې قدرت کې به تفکر کوي، خپل ذکر او عبادت به کوي. نو خپل د ژبې کنټرول باندې خپل حاکمیت حاصلوي. همدارنګه د زړه پاکوالی په اعتکاف کې حاصلیږي. د باندې انسان زړه کله یو طرف ته ځي، کله بل طرف ته ځي، نفسانی او هغه انسانی فطرت دی، شیطانی وساوس زړه ته راځي.
مګر په اعتکاف کې د معتکف زړه همیشه الله سره دی، همیشه د زړه پاکوالی حاصل وي. نو دغه ټول عبادتونه او دغه ټول محاسن چې انسان په خپل نفس کې په اعتکاف کې پیدا کړي، په باقي ژوند کې هم هغې باندې عمل کوي. یو تمرین او ښکلی پریکټس او ریاضت دی. دا اعتکاف څه ته وایي؟ اصلا د اعتکاف معنا ده مکس کول، یو چیرته درنګ کول، پاتې کېدل اعتکاف دی. یعنی که ته یو ځای کې ډېر کښېنې دا اعتکاف شو، یو چیرته کښېنې درنګ کوي، مکس کوي، دغه اعتکاف دی. ځکه الله عز وجل په قرآن عظیم شان کې هم دغه اعتکاف ته اشاره فرمایي چې ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد. په هغه وخت کې چې تاسو مسجد کې معتکف یاستئ د شهوت نه ځان وساتئ، یعنې خپلو مېرمنو ته مه نږدې کېږئ. نو د اعتکاف مطلب اوسېدل دي، پاتې کېدل په یو ځای کې. مګر هغه شرعي تعریف یا اصطلاحي تعریف چې د اعتکاف مونږ او تاسو کوو، بیا د هغې تعریف علما داسې کوي چې المکث فی المسجد الذي تقام فيه الصلوات الخمس. په هغه مسجد کې وخت تېرول، په هغه مسجد کې وخت تېرول چې هلته 5 وخت جماعت سره لمونځ کېږي او د جمعې لمونځ ادا کېږي په نیت د اعتکاف سره. یعنی د اعتکاف نیت انسان کوي د الله تقرب دپاره، الله ته د نږدېوالي دپاره. بیا په هغه مسجد کې اوسېږي، دغه 100 شپې 10 شپې تقریبا تېروي چې هغه مسجد کې 5 وخته جماعت هم ترسره کېږي او د جمعې لمونځ هم ترسره کېږي. دغه ته اعتکاف وایي. د جمعې لمونځ ځکه علما ورسره وایي چې معتکف دې ته اړ نشي چې دغه مسجد پرېږدي د اعتکاف په وخت کې او دی بیا بل چېرته ځي د جمعې لمونځ کوي او بیا بېرته راځي. زحمت او حرج دی معتکف ته. نو هغه مسجد جامع دې دپاره لازم دی چې په مسجد جامع کې اعتکاف وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم اشاره وشوله چې هر مدینه منوره کې به هر رمضان کې اعتکاف کوو، او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم امهات المؤمنین به هم اعتکاف کوو. کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شو، بیا امهات المؤمنین به همیشه اعتکاف کوو په رمضان کې، هغې نه ده پرېښودلی. اعتکاف مسلمانانو 3 ډوله دی. یو اعتکاف فرض دی، یو اعتکاف سنت مؤکد دی، او یو اعتکاف مستحب دی. عادي سنت دی، مستحب یعنی کولی ثواب لري، نه کولی ګناه نه لري. هغه اعتکاف چې فرض دی هغه کوم اعتکاف دی؟ فرضي اعتکاف هغه دی چې انسان په ځان باندې فرض کړی وي، لازم یې ګڼلی وي، یعنی په ځان باندې نظر کړی وي. موږ او تاسو وایي نظر یې منلی که نه؟ په ځان باندې نظر منلی چې مثلا زه به د ډفټن مسجد کې فلان ورځ یا فلان ورځ یا فلان وخت مشخص کوي، دومره وخت اعتکاف کوم. نو کله چې نظر په ځان باندې مني، دی مکلف دی چې په خپل نظر باندې عمل وکړي. یو سړی په ځان باندې نظر مني چې زما د قسم په خدای وي، یا زما په ځان باندې نظر دی چې زه به مسجد حرام په مکه مکرمه کې 2 ورځې اعتکاف کوم. په دغه انسان باندې بیا فرض دی چې دی هماغه ورځې په هماغه ځای کې اعتکاف وکړي. هر ځای چې یادوي هملته پر تا باندې لازم دی. اگر چې د نظر په اړه باندې بیا علما وایي که یو چا نظر کړی وي چې زه به مسجد حرام کې مکه مکرمه کې اعتکاف کوم، دی باید هملته وکړي. که یو چا نظر منلی وي چې زه به مسجد نبوي کې اعتکاف کوم، بیا د اختیار لري چې مسجد نبوي کې کوي یا مسجد حرام کې کوي، ځکه د مسجد حرام فضیلت مسجد نبوي نه پورته دی. او که یو چا اعتکاف کړی وي مثلا چې زه به مسجد اقصا کې اعتکاف کوم، بیا دته اختیار شته چې دی په مسجد نبوي کې اعتکاف کوي که مسجد حرام کې اعتکاف کوي، ځکه د دغه دواړو فضیلت د مسجد اقصا څخه پورته دی. د دغه 3 مساجدو څخه علاوه که یو چا ځان باندې نظر منلی وي، د هر هغه مسجد بیا به هماغه مسجد کې اعتکاف کوي. یو څوک وایي چې زه عمر فاروق مسجد په ډفټن کې اعتکاف کوم، دلته به کوي. یو چا وایي چې مثلا زه به فلاني مسجد په سیدنی کې اعتکاف کوم، هملته به کوي. باید په خپل نظر باندې عمل وکړي. نو هغه چا چې نظر منلی وي د اعتکاف په ده باندې اعتکاف فرض دی، په هغې باندې باید عمل وکړي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم هم حدیث شریف کې فرمایي چې کله تاسو په ځان باندې نظر منلی وي د یو نیک کار دپاره، په خپل نظر باندې وفا وکړئ. او که چیرې تاسو د یو بد کار نظر منلی وي، یو انسان په ځان فرض کړی دی، قسم یې خوړلی زه به داسې یو کار کوم، حال دا چې هغه کار بد کار دی، د شریعت خلاف کار دی، نو بیا د په هغې باندې عمل نه کوي، وفا د په هغې باندې نه کوي. عبدالله ابن عمر رضی الله عنه روایت کوي، غالبا عمر ابن الخطاب دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی چې یا رسول الله، ما په جاهلیت کې په ځان باندې یو ورځ نظر منلی او چې زه به اعتکاف کوم. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل په خپل نظر باندې وفا وکړه.
یعنی دا چون تا تعهد خپل ځان سره کړی او نظر دې په ځان منلی او اعتکاف نیک کار دی، نو ته په خپل نظر باندې باید وفا وکړې. نو یو ډول اعتکاف فرضي اعتکاف دی چې دا فرضي اعتکاف فقط نظر دی چې تا پر ځان باندې منلی وي، په ځان دې فرض کړی دی، نظر کړی دی، دغه اعتکاف باید وشي. د نظري اعتکاف دپاره روژه نیول شرط دی. هر کله چې تا په ځان فرض کړی وي چې زه به دومره اعتکاف کوم، باید روژه هم ورسره ونیول شي. د روژه ورسره شرط دی، بې د روژې نه نظري اعتکاف جواز نه لري. دوهم اعتکاف هغه سنت مؤکد دی. سنت مؤکد مونږ هغه سنت ته وایو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هغې باندې همیشه والی کړی وي، پیغمبر همیشه ترسره کړی او هیڅ کله نه دی پرېښودلی، دغه سنت مؤکد دی. نو اعتکاف پیغمبر صلی الله علیه وسلم همیشه کړی. سنت مؤکد اعتکاف فقط د رمضان په میاشت کې کیږي او د رمضان د میاشت آخري لس شپو کې، ځکه دغه ورځ یې مشخصې دي، لس آخري شپې او د رمضان په میاشت کې، دا سنت مؤکد دی. نو که یو څوک سنت مؤکد اعتکاف کول غواړي، دی باید د رمضان په لس آخري شپو کې اعتکاف وکړي او په مسجد جامع کې باید وکړي چې هلته 5 وخته لمونځ هم ترسره کیږي. هغې دپاره هم روژه نیول لازم دی، ځکه رمضان میاشت انسان روژه نیسي، مګر که یو انسان صاحب د عذر دی، مریض دی، مثلا روژه نشي نیولی، توانمندي نه لري او اعتکاف کوي، بیا اعتکاف کولی شي، روژه دې نه نیسي. اما هغه انسان چې هغه د روژې توانمندي لري، باید روژه ورسره ونیسي. دریم ډول اعتکاف هغه اعتکاف مندوب یا مستحب دی. سنت دی خو مستحب دی. مستحب هغه ته وایو چې یعنی غوښتلی، ښه، نیک. یعنی مستحب مفهوم بیا په فقه کې داسې کېږي چې یو عمل چې انسان هغه ترسره کړي ثواب حاصلوي، که چیرې ترسره نه کړه ګناه ورباندې نشته. یعنی که ته دغه مستحب اعتکاف وکړې اجر حاصلولی شي، که دې ونه کړې هېڅ ګناه در باندې نشته، مطلوب غوښتل شوی نه دی در څخه. مستحب اعتکاف کوم یو دی؟ مستحب اعتکاف هغه دی چې په ټول د کال کې هر وخت کې انسان اعتکاف کولی شي، یو دقیقه هم کولی شي، یو میاشت هم کولی شي، یو کال هم کولی شي. هغې دپاره مشخص وخت هم نشته، مشخص زمان هم نشته، هر وخت کې کولی شي. هغه فقط نیت پورې ارتباط لري چې ته د اعتکاف نیت وکړې او کوم ځای کې نیت کوي. په دغه اساس هغه مستحب اعتکاف دپاره روژه شرط نه ده، ځکه هغه ته 1 ساعت هم کولی شي، 2 ساعت هم کولی شي، 1 ورځ هم کولی شي، 1 هفته هم کولی شي. نو روژه نیول هغې دپاره شرط نه دی. او هغه علما دا وایي چې هغه مستحب اعتکاف هغې دپاره رمضان هم شرط نه دی، آخري 10 ورځې هم نه دی، په ټول د کال کې هر وخت کېدلی شي. ما دا مثال بلبار ورکړی دی، که یو سړی مسجد ته ننوځي او د مسجد په دروازه کې د نیت وکړي چې زه تر هغه وخت پورې چې په مسجد کې یم زه د اعتکاف نیت لرم، زه د اعتکاف نیت کوم تر هغه پورې چې مسجد کې یم. نو دا چې ته 1 ساعت مسجد کې، که 2 ساعته مسجد کې، که 10 دقیقې مسجد کې، که 20 دقیقې مسجد کې، ستا دغه وخت هم عبادت دې ترسره شو، هم د اعتکاف اجر دې واخیسته، 2 اجرونه. او دا یو ښه کار ما په ترکیه کې لیدلی و چې دا ځینې جوماتونو په دروازه کې همدغه نیت یې غټ نوشته کړی دی، نویت الاعتکاف فی هذا المسجد ما دمت فیه، تر څو چې زه په دغه مسجد کې هم د اعتکاف نیت لرم. نو هر سړی چې ننوځي هم دغه اعتکاف نیت کوي، ورننوځي، که بیا 10 دقیقې جومات کې پاتې کېږي، که 1 ساعت پاتې کېږي، که 2 ساعته پاتې کېږي. خصوصا د رمضان کې مثلا ډېر دوستان داسې شته چې ماښام مانځه ته راشي تر تراویح پورې پاتې کېږي، یا ماخوستن مانځه ته راشي تراویح څخه وروسته پاتې وي. نو که یو سړی مسجد ته ننوځي د اعتکاف نیت وکړي، 2 اجرونه اخلي، هم د خپل لمونځ، هم د عبادت او هم د اعتکاف، دا ورباندې اضافه اجر کېږي. نو دا هغه مستحب اعتکاف دی چې په هر وخت کې په ټول د کال کې کولی شي. دې دپاره روژه نیول شرط نه دی، فقط نیت ورسره کافي دی. زنانه اعتکاف کولی شي که نشي کولی؟ زنانو دپاره هم اعتکاف جواز لري، ځکه زنانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم امهات المؤمنین دوی به اعتکاف کولی، او حتی زنانه به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وخت کې مسجد کې معتکفانه کېدلې، مسجد کې به ځان ته خیمې ووهلې، په داخل د مسجد کې به اعتکاف کوو. مګر دا چې فتنه ډېره شوله، فسادونه ډېر شول، په دغه اساس باندې مساجدو کې زنانو ته د اعتکاف کول د فتنې او د یو خوف څخه خالی نه دي. نو په دغه اساس باندې زنانو ته دا جواز لري چې په خپل کور کې اعتکاف وکړي. په خپل کور کې که زنانو د مانځه دپاره یو ځای مشخص کړی وي، دلته اوس خو شرایط مختلف دي، خلک د مانځه دپاره مشخص ځای نه لري، خو پخوا به په کورونو کې داسې صفه غوندې به یې جوړوله، یو ګوښه کې د مانځه ځای به و په کور کې، جاینماز به ورباندې یا بوریا یا کوزی به ورباندې غوړېدل او په هغې باندې به همیشه منځونه کېدل.
نو زنانه کولی شي چې هغې کې خپل اعتکاف وکړي یا په خپل کور کې یو ځای ځان ته مشخص کړي چې هملته ناسته وي خپل اعتکاف او ذکر او عبادت کوي د کورنۍ نورو اعضاو سره هغه دنیوي اختلاط نه کوي نو زنانه په کور کې اعتکاف کولی شي ځکه په مسجد کې د زنانو لمونځ څخه په کور کې اجر ډیر دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه حدیث شریف کې فرمایي چې وصلاتهن فی بیوتهن خیر لهن او کما قال علیه السلام زنانو ته د مسجد راتګ اجازه شته که زنانه مسجد ته راځي تاسو ممانعت د هغو د راتګ مه کوئ مګر د هغو لمونځ په کور کې بهتر دی او په کور کې چې هر څومره پناه ځای کې لمونځ کوي هومره ورته اجر او فضیلت ډیر دی حتی یوه زنانه صحابیه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغله ویل یا رسول الله زه غواړم چې همیشه لمونځونه تا سره په جماعت باندې ترسره کړم یعنی غواړي چې مسجد نبوي ته راشي او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم امامت باندې لمونځ وکړي همیشه جماعت کې حاضر شي رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې ته وفرمایل ستا کور کې لمونځ کول تا ته اجر په مسجد کې ډېر لري یعنی د پیغمبر پسې لمونځ کول مسجد نبوي کې لمونځ کول چې یو په 10,000 باندې بدلیږي یعنی د هغې نه هم د زنانو لمونځ کول په خپل کور کې اجر او فضیلت ډېر دی مګر بیا هم که چیرې هغه غواړي چې مسجد ته راشي خاوند یا پلار یا ورور باید د هغې معنی نشي شریعت ورته اجازه ورکړي مسجد ته راتللی شي خپل لمونځ کولی شي مګر اعتکاف باید په خپل کور کې وکړي بهتر ورته خپل کور دی نو زنانه هم اعتکاف کولی شي د خپل کور په مسجد کې د اعتکاف په اړه باندې ځینې احکام لازم دي چې هغه معتکف باید په نظر کې ونیسي ځینې کارونه دي چې هغه د اعتکاف یا د معتکف هغه اعتکاف ماتوي فاسدوي چې هغې ته باید متوجه وسی او ځینې آداب هم لري چې هغه باید معتکف په نظر کې ونیسي یو د هغه مسایلو څخه بې د عذر نه د مسجد څخه وتل دي بې د عذر څخه د مسجد څخه وتل دي یو انسان عذر نه لري مثلا ډاکټر تک ته اړتیا نشته یا د خپل خوراک دپاره سودا اخیستل دی فرض که معتکف مجبور دی چې باید لاړ شي دکان څخه سودا واخلي بیرته راشي یا داسې یو بل شرعي عذر چې د هغې دپاره دی باید د مسجد څخه وځي مګر دی بې د عذره د باندې وځي یا خبرو دپاره یا سیل دپاره یا چکر دپاره د دې اعتکاف ماتېږي اعتکاف یې پاتې نه شو باید ونوځي هغه زنانه که چیرې دوی معتکف وي په مسجد کې یا ولو که په خپل کور کې هم وي خو کله چې دوی ته هغه میاشتنۍ مرستیا را پیدا شي حیض ورته راشي یا ماشوم وزیږوي نفاس یې پیدا شو نو دوی د اعتکاف ماتېږي ځکه د دوی هغه طهارت د منځه ځي اما په نیت باندې الله تعالی ورته اجر ورکوي هغه څوک چې د اعتکاف په حالت کې داسې یو کار کوي چې هغه شهوتي کار وي یا مثلا میرمن سره نږدېوالی وکړه یا مثلا ځینې نور مداعبات یې ترسره کړي چې هغه د شهوت کارونه دي دې سره اعتکاف د منځه ځي اعتکاف ځینې مکروهات هم لري چې اعتکاف ورسره نه ماتېږي مګر عمل یا اجر کمیږي چې هغې ته مکروهات موږ تاسو وایو یو د هغې نه خرید او فروش دی چې یو انسان اعتکاف لري خو د اعتکاف په حالت کې یو شی اخلي یا یو شی خرڅوي یو هغه اخیستلی چې خپل ضرورت رفع کول د خوراک دپاره لاړ یو څه شی واخیسته یو د تجارت دی نو دلته مراد هغه تجارتي معاملات دي چې خپل موټر خرڅوي یا کور خرڅوي یا بل شی خرڅوي تجارتي معاملات کوي په دې سره اعتکاف مکروه کیږي همدارنګه معتکف ته چپوالی مکروه دی هغه چپوالی چې د چپوالی په نیت باندې وي بس نه ذکر کوي نه تلاوت کوي نه خبرې کوي نه هیڅ شی کوي بس فقط وایي زه چپ پاتې کېږم نو دغه معتکف ته مکروه دی ځکه معتکف چې جومات کې اعتکاف کوي د ده ژبه باید همیشه په عبادت باندې لمده وي یا به تلاوت کوي یا به ذکر کوي یا به استراحت وخت استراحت به کوي غیر د هغې نه د چپوالي په نیت باندې چپ پاتې کېدل بیا مکروه دی همدارنګه که چیرې دی دنیوي خبرې کوي اعتکاف یې نه ماتېږي مګر مکروه کېږي او دنیوي خبرې همدا دي چې مازدیګر مثلا خلک د کورو څخه جومات ته راځي بس یو درته قصې کوي بل درته قصې کوي کله د کور قصې دي کله د بازار قصې دي کله د بهر قصې دي کله یو رقم بل رقم یا په تلیفون کې خلکو سره غږېږي دغه جواز نه لري حتی رسول الله صلی الله علیه وسلم به د اعتکاف په وخت کې د بیمار پوښتنه نه کوله جنازې لمونځ ته علما وایي چې ورتګ جواز نه لري ځکه دی اصلا په عبادت کې دی نو بل عبادت ته بیا اړتیا نشته نو په دې معنی چې نور اضافي خبرې کول مکروه دي همدارنګه معتکف ته لازم دی چې بهترین مسجد انتخاب کړي هغه مسجد چې هلته 5 وخت لمونځ کېږي هلته د جماعت لمونځ کېږي هلته د جمعې لمونځ کېږي تر څو دته حرج نه وي چې منځونو ته د باندې ځي یا جمعې لمونځ ته بل چېرته لاړ شي نو دغه هغه آداب دي چې معتکف باید په نظر کې ونیسي معتکف کولی شي خپل نظافت په نظر کې ونیسي
بلکې دا سنت دی. غسل کولی شي، خپل ویښتان ګمنځولی شي، خپله ګیره ګمنځولی شي، یعنې هغه څه چې د نظافت غوښتنه ده نظافت رعایت کولی شي. حتی رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې معتکف و د اعتکاف په حالت کې به خپل سر مبارک هغه خپل کړکۍ کې دننه کې کور طرف ته عایشې رضی الله عنها به سر ورته ګمنځوه، چون دغه ویښتان زیات و، هغې به ورته سر ګمنځوه، غوړوه به یې ورته، بېرته به یې سر دننه کړ. نو په دې معنا چې معتکف د خپل نظافت خیال باید وساتي، خپل نظافت کولی شي. همدارنګه خپل میرمن سره یا نور هغه زنانو سره چې د محارم ګڼل کېږي خبرې کولی شي، هغه ورته ملاقات دپاره مسجد ته راتلی شي، په دې باندې اعتکاف نه فاسدېږي. مګر که میرمنې راځي ملاقات دپاره یا خبرو دپاره چې شهوتي نظر یا شهوتي اعمال په هغې کې نه وي. صفیه رضی الله عنها ام المؤمنین د پیغمبر صلی الله علیه وسلم میرمن ده، هغه به د شپې لخوا کله کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته مسجد ته راتله، او هغه حدیث مشهور دی چې یوه شپه صفیه رضی الله عنها رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مسجد ته راغله او ډېر وخت پورې کېناستله، پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره خبرې وکړې. کله چې بیرته وتله تیاره وه، رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل خیمې څخه یا خپل هغه پناهګاه چې اعتکاف دپاره وهلې وه د هغې څخه ورسره ووتله تر دروازې پورې چې رخصت یې کړي، ځکه تیاره وه چې هغه لاره ورته برابره کړي یا هغه ویره او خوف څه شی نه وي. نو کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسره وتلل، روان و ورسره، یو دوه صحابه انصاریان هلته ولاړ ول. پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې ولیده چې یو زنانه ورسره ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغو باندې غږ وکړ چې ول علی رسلکما انها صفیه، متوجه اوسئ دا صفیه ده، یعنې زما میرمن ده. هغه صحابو زړه کې یو څه خفګان راغی، احساس یې وکړ چې پیغمبر گویا چې موږ نه خفه شو ځکه موږ ولیده یا پیغمبر باندې مو نظر ولګېده. رالل ول یا رسول الله که په هر چا باندې موږ شک وکړو، یعنې ستا پورې شک کول خو موږ نه ډېره بعیده ده چې ستا په شخصیت کې موږ شک وکړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې ان الشیطان یجري من ابن آدم مجرى الدم، شیطان د بني آدم په بدن کې داسې سرایت کوي لکه وینه چې په رګونو کې ګرځي. یعنې هسې نه چې شیطان ستاسو په زړونو کې یو څه خبره واچوي او بیا به تاسو په ما باندې بدګماني کوئ او په دغه بدګماني باندې کېدای شي ستاسو ایمان ته ضرر ورسېږي، ځکه د الله رسول باندې بدګماني ده. نو ستاسو زړه نه مې هغه شک او شبهه لرې کړئ چې هېڅ شی ستاسو زړه کې پاتې نه شي. نو دې نه مطلب دا دی چې یعنې که یو څوک خپل میرمن سره یا زنانه سره هم راځي او خبرې ورسره وکړي، بک نه لري، خو خبرې هماغه محدود دایره کې باید اوسېږي. همدارنګه د معتکف دپاره دا هم د مستحباتو څخه دی چې هغه ځان دپاره یو خیمه ووهي په مسجد کې، خیمه یا پناهګاه چې یو جدا وي د خلکو څخه. رسول الله صلی الله علیه وسلم او امهات المؤمنین او صحابه به په مسجد نبوي کې ځان دپاره همدغه خیمې یا مخبأه یا خبأه به ورته ویلې چې پناهګاه غوندې څادر به یې وغوړوه یا خیمه به یې وهله، په هغې کې به پناه شول تر څو د خلکو څخه به لرې شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې د سهار لمونځ ادا کړ جماعت سره، بیا به خپله هغه مخبأې ته ننوت، هغه پناهګاه ته به په مسجد کې ننوت، هملته به بیا خپل عبادت دپاره ناست و تر څو د خلکو څخه بیخي ګوښه او لرې وي. که چیرې یو انسان معتکف دی، دی د عذر په اساس باندې د مسجد څخه وتلی شي، لکه انساني ضرورت، رفع حاجت دپاره، که فرض کو مثلا حمام داخل د مسجد کې نشته، د باندې دی مجبور دی چې لاړ شي، نو دې دپاره ورته ضرورت دی کولی شي. یا که داسې یو مسجد کې معتکف وي چې هلته د جمعې لمونځ نه کېږي، د جمعې لمانځه دپاره وتلی شي. یا که چیرې معتکف په جومات کې دی، خو ده باندې داسې یو خوف دی چې د جومات راغورځېږي، یا داسې یو بل خوف دی چې د ده نفس ته یا د ده مال ته تهدید دی، دی په هغه صورت کې وتلی شي. اعتکاف آیا نارینه په کور کې اعتکاف کولی شي که نه؟ خصوصا دغه سوال به موږ نه ډېر کېده د لاکډاون په وخت کې، کله چې خلک په کورو کې قرنطین و، دا پوښتنه به ډېرو نارینهو کوله چې آیا په کور کې اعتکاف کېږي که نه. نارینه دپاره په کور کې اعتکاف جواز نه لري. که چیرې په مسجد کې زمینه برابره نه وه، بیا په کور کې د اعتکاف نه کوي، ځکه دا سنت دی او په سنت کې هم بیا کفایي دی. په دې معنی که چیرې یو تعداد مسلمانانو اعتکاف وکړه، هغه نور چې نه کوي دوی په باندې نه ګناهګارېږي. نو زموږ مسجد کې الحمدلله هر کال 8 نفر او 10 نفر پورې اعتکاف کوي، الله دې هغو ته قبول کړي او بیا دې ورته توفیق ورکړي. نو چې یو تعداد انسانان اعتکاف وکړي، د نورو نه کولو باندې نه ګناهګارېږي. نو په کور کې نارینه دپاره اعتکاف جواز نه لري، ځکه قرآن عظیم شان کې الله عز وجل د مسجد لفظ ذکر کوي، وانتم عاکفون فی المساجد، چې تاسو اعتکاف کوئ په مساجدو کې، نو د کور لفظ په هغې کې نشته. اعتکاف څه وخت شروع کېږي؟ اعتکاف د 21مې شپې نه شروع کېږي. 21مه شپه په دې معنی چې 20مه روژه وي، په دغه ورځ ماښام د لمر د غروب څخه مخکې
د شلمې ورځې د لمر د غروب څخه مخکې اعتکاف پیل کیږي، د اختر تر شپې پورې غروب نه وروسته چې لمر غروب شي اعتکاف خلاص شو. نو دا که میاشت 10 ورځې وه که 29 ورځې وه، خو د اختر په شپه باندې اعتکاف خلاصیږي. نو زمونږ او تاسو په حساب باندې انشاءالله آینده پنجشنبه غالبا شلمه روژه راځي. نو د آینده پنجشنبې د غروب څخه وروسته، یعنې ماښام د غروب څخه مخکې، ماښام نه مخکې، مازدیګر څخه وروسته اعتکاف وخت پیل کیږي تر اختر شپې پورې. نو هغه دوستانو چې اراده کړې ده پاچا صاحب سره تماس نیولی دی، حاجي صاحب غلام رسول سره تماس نیولی، نو دوی د انشاءالله خپل آمادګي هم آینده پنجشنبې ورځې دپاره ولري او د اختر په شپه باندې بیا خلاصیږي. الله عز وجل دې موږ تاسو ته توفیق راکړي او د ټولو طاعتونو عبادتونه قبول کړي.